پاکستانی کرکټر شاهد افریدي پر هندوستان باندې نیوکه او اخطار چې شاهد افریدي پر هند باندې کومه نیوکه یا کوم اخطار ورکړی دی جالب او په زړه پورې معلومات دي. تاسو هم دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. که هر چا ایران ټي وي یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی د هر ډول سپورتي معلوماتو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان پخوانی لوبغاړی پخوانی لوبډل مشر او پښتون الراونډر شاهد افریدي د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودي په دې تورن کړ چې کشمیر کې په کشمیریانو ظلم پیل کړی دی. شاهد افریدي ویلي نریندرا مودي په کشمیر کې د حقونو د 300 ماده لغوه کړي نو په دې اقدام کې ورسره هیڅوک هم موافق نه دي. د اگست په 15 نیټه د هندوستان حکومت د نریندرا مودي په امر د کشمیر کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. په کشمیر کې اوس حالت تر دې رسیدلی چې حتی ملګرو ملتونو هم پکې خپل خبره وکړه او ویل چې دواړه هیوادونه باید د کشمیر په اړه یو طرفه اقدام ونه کړي. د پاکستان د صدر اعظم په ګډون د مختلفو کرکټ لوبغاړو په دې اړه خپل څرګندونې کړې دي چې دا د اوس نوبت د شاهد افریدي شو. افریدي په یو ټویټ کې لیکلی دی شاهد افریدي د کشمیر په اړه همیشه ازادي خبرې کړې دي او اوس هم نریندرا مودي د کشمیر په مسله کې ګرم بولم. هیڅ هندای له مودي سره په دغه بربریت کې ملګری موافق نه دی. دا یو ځل ویلی وو چې کشمیر کې باید پاکستان او هندوستان دواړه مداخله ونه کړي او د دې سیمې خلک د آزاد ژوند ته پرېږدي. چې د افریدي په دې خبرو باید پاکستانیان غوسه شوي وو او په افریدي ملنډې وهلې وې. پښتون لوبغاړی زیاته کړې ده چې اکثره هندیان د مودي د بربري عملونو ملاتړ نه کوي. افریدي په وینا چې هندیان د امریکا متحده ایالاتو نه غوښتنه کړې وه چې کشمیر په مسله کې د هند مخه ونیسي. افریدي ویلي چې نریندرا مودي د نور د غیر انساني اکټونه نه کوي او خلک د ښه او هوسا ژوند ته پرېږدي.